عند الله. دویم تپوس هم دغه رور کړی دی، وایي دا خبره صحیح ده چې دا خبره ثابته ده چې ابراهیم علیه السلام په اور کې 40 ورځې او دغه شان یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې 40 ورځې پروت و. دا ثابت دي. الجواب، الله سبحانه وتعالی د یونس علیه السلام قصه د ابراهیم علیه السلام قصه په قرآن کې موږ ته بیان کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دې قصو ته اشاره په بعضو احادیثو کې کړې ده او دا فایده یې ده ساتي. د ځمکې په دې مخ باندې داسې مضبوط کتاب نشتی چې په هغې دې یقین وشي د پیغمبرانو په دې قصو کې سوای د قرآن کریم نه او د صحیح احادیثو نه. په دې باندې 100% یقین دی چې قرآن کې یو کیسه راغله به زموږ په یقین دی، ایمان دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند سره ثابت شوه بس زموږ په ایمان دی، زموږ په یقین دی. ولې دا خبره مو وکړه؟ ځکه چې پخواني چې کوم کتابونه دي آسماني، که تورات دی، که زبور دی، که انجیل دی او که نور دی، پای کې تحریفات شوي دي، پای کې تبدیلیانې راغلي دي، پای باندې موږ دې 100% یقین نشو کولی. نو کیدای شي چې پای کې بعض هغه خبرې چې الله را لېږلي دي او الله کړي دي او کیدای شي خبرې هغوی بدلې کړي، خو زموږ د قرآن کریم دا یو داسې کتاب دی چې دا هغه شان تر و تازه دی څنګه چې الله نازل کړی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث او په قرآن کې او په صحیح حدیثونو کې دا تذکره نشتی چې ابراهیم علیه السلام څو ورځې په اور کې او دغه شان یونس علیه السلام څو ورځې د مئی په خېټه کې د دې څه تذکره نشتی. او ځکه دا داسې علم دی، علما دې باره کې وایي دا داسې علم دی که دې زده کړو نو فایده پکې نشته او که دې زده نه کړو نو نقصان پکې نشته. اوس که یو سړي ته دا پته ورګي چې ابراهیم علیه السلام څو ورځې اور کې څه فایده یې ونه کړه او که ورته پته نه وي نو څه نقصان پکې نشته. او که چېرته دا علم داسې وی چې موږ ته ترې فایده رسېدی او په نه معلومېدو کې نقصان وی نو بیا به لازم موږ ته شریعت دا خبره بیان کړی وی. نو صحیح خبره موږ ته نه ده معلومه والله عالم چې ابراهیم علیه السلام څو ورځې په اور کې و. امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې دا خبره کوي. ګوروي یونس علیه السلام د قصې لاندې لیکي، وی په دې کې د علماو اختلاف دی فی مقدار ما لبث فی بطن الحوت. یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې څو ورځې وي، په دې کې اختلاف دی. فقیل 3 ایام، چا ویلي دي چې 3 ورځې و، چا ویلي چې 1 هفته و، چا ویلي چې 40 ورځې و. و بیا په اخره کې امام ابن کثیر رحمه الله خبره داسې ختمه کړې ده والله اعلم بمقدار ذلک. ولې امام ابن کثیر داسې ویلي دي چې الله ته پته ده د هغه مقدار؟ وجه دا ده چې امام ابن کثیر اشاره وکړه چې په صحیح سند سره موږ ته څه نه دي رسېدلي او که سره رسېدلی وی نو موږ به بیان کړی وی. نو حاصل د جواب دا شو چې په صحیح سند سره نه دي ثابت چې ابراهیم علیه السلام څو ورځې په اور کې او یونس علیه السلام څو ورځې د مئی په خېټه کې. والعلم عند الله.